د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. همدا شیبه یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمن یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول درېیمه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د درېیمې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره دوهمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې به. خو درنو قدرمنو اوریدونکو، یو هیله له تاسو لرم چې دا خپرونه راسره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې باورئ او ما یوازې پرې نه ږدئ. تاسې د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول په تېره دوهمه برخه کې اورېدلي وو چې حسن لږ څه فکر وکړ او بیا یې ویل، آیا زه نن یو ځل بیا د هغې رسۍ د راښکودو او ستاسو شرط د پوره کولو موقع ترلاسه کولی شم؟ شونه ده چې زه به نن هغه رسۍ وشلوم او ستا شرط به پوره کړم. ناصرالدین ورته په خوشحالۍ سره ویل، ته هم دلته تم شه، زه به د دې کار لپاره تیاری ونیسم. ناصرالدین خپلې حویلۍ ته ورننوت. لږه شیبه وروسته بېرته راووت. دا ځلې خپله ساتونکې ډله هم له ځانه سره راوړې وه. ټولو د استبیل څخه خپل لاسونه راوویستل او سپاره شول او د حویلۍ شمال لوري تیږ لوړې غرنۍ سیمې ته چیرې چې د صنوبر هغه پخوانۍ او توندمنده ونه ولاړه به روان شول. د همدې ونې سره د شرط هغه رسۍ هم تړلې وه. د صنوبر دغه ونې ته د رسېدو سره سم ټول د خپلو آسونو څخه راښکته شول. ناصرالدین د همدې رسۍ تر څنګ ودرېد او ویې ویل، د خلدون زویه، که نن دې دا رسۍ وشلوله نو داسې یې وګڼه چې د یوه ډېر ستر کار لپاره ستا ټاکنه پوره شوه. حسن ور مخته شو او څنګه چې رسۍ ونیوله او د هغې د راښکولو اراده یې وکړه چې ټکان یې وخوړو. ناڅاپه یې رسۍ پرېښوده او د یوه اواز د اورېدو هڅه یې پیل کړه. د کوهستانونو ترمنځ د ناقوس ښکر چې په پوکولو کې اواز تر لرې لرې پورې رسیږي، یو زهرناکه او تیز راغبرګېدونکی اواز یې تر غوږ شو په داسې لهجې سره لکه یو څوک چې بل څوک په ډېره مینه او محبت رابولي. حسن ټکان وخوړو او د ناصرالدین په لور یې وکتل او ورته یې وویل چې درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره دوهمه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. درېیمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د ناقوس اواز په غور سره واوره، داسې وګڼه چې زما ورور حماد بن خلدون را رسېدونکی دی. په خدای سوګند چې دا د هماغه د ناقوس اواز دی او ما ته بلنه راکوي. حسن خپله ساه ونیوله او یو ځل بیا یې وویل، ناصرالدین وراده، په غور سره د ناقوس اواز واوره. زما ورور را رسېدلی دی او هغه هم دلته د کوم غر په سر ولاړ دی. د خپل ناقوس په غږولو سره ما ته اواز کوي. پوهېږي چې هغه په ناقوس کې څه وایي؟ هغه ما ته اواز کوي او وایي چې ای زما وروره، ته چیرې؟ ناصرالدین د هغه ساتونکي ډلې هم دغه اواز واورېده. د ناقوس دغه غیس کوونکی اواز په دې وادي کې راغبرګېده. حسن د خپل اس په لور منډه کړه او ویې ویل، صبر وکړئ، زه هم د خپل ناقوس د غږولو په واسطه خپل ورور ته خبر ورکوم تر څو هغه خبر شي چې زه دغلته یم. حسن د خپل اس څنګ ته ورغی. د اس د ځین سره راځړول شوی ناقوس یې راخلاص کړ او هغه یې پوکړ. کله چې ناقوس د خپلې خولې څخه لرې کړ نو ټوله وادي په پوره خاموشۍ کې ډوبه شوه، ځکه چې د هغه بلې لورې هم ناقوس بند کړل شوی و. لږه شیبه وروسته د آسونو د قدمونو توپاني اواز تر غوږو کېده او بیا د لږ څه ځنډ وروسته د دغه کوچني میدان په هغه برخه کې چې د صنوبر ونه ولاړه وه او د تنې څخه یې رسۍ تاوه شوې وه، حماد او حارث دواړه راڅرګند شول. د هغوی په کتلو سره د حسن مخ د خوشحالۍ نه وغوړېد. حماد چې کله د میدان منځ ته راورسېد، د خپل اس واګې راښودې. اس یې هم د خپل ځواک په غرور په دوه پښو ودرو او وشړېد. حماد سم د لاسه داسه راښکته شو او د حسن په لور یې ورمنډه کړه او هغه یې کلک په غېږ کې ونیوه. د هغه وروسته حارث هم د خپل ورور حسن په لور ورغی
او هغه په غېږ کې کلک ونیوه. کله چې د رغبر څخه خلاص شول نو همت د ناصرالدین په لور اشاره وکړه او ویل چې که زه غلط شوی نه وم نو دا به د هرات والی ناصرالدین وي چې ته یې له ځان سره بندي کړی. حسن ورته په ډېر لطافت سره وویل ای وروره هغه زه نه یم بندي کړی او نه یې په مابس کې اچولی یم. هغه داسې یو ځوان ته اړتیا لري چې هندوستان ته ولاړ شي او د خپل مذهب او ملت خدمت وکړي. خو د هغه ځوان د انتخاب لپاره شرط دا ده چې هغه به د صنوبر د ونې د ډډ نه راتاو شوی پړی شلوي. ای زما ورور جانه د دې ډول ځوان څخه چې ناصرالدین کوم ډول کار اخیستل غواړي په هغې کې د اسلام خپرول او ترویجول هم شامل دي. ما یو ځل مخته په دې رسۍ باندې خپل زور ازمایلی دی خو په شلولو کې نه یم توانېدلی. نن یو ځل بیا د خپل زور د ازمایښت په خاطر راغلی یم. ما رسۍ په لاس کې نیولې وه چې ستا د ناقوس غږ مې واورېد. اوس یو ځل بیا په دې رسۍ باندې خپل زور ازمایم کیدای شي چې پکې بریالی شم. حسن د رسۍ په لور ورغی. ناصرالدین مخ ته راغی او د حماد او حارث سره یې رغبال وکړ او ویې ویل چې زه که غلط شوی نه وم نو تاسو دواړه به حماد او حارث یاست. زه په دغه واده کې تاسو دواړو ورونو ته راغلاست وایم. ناصرالدین خاموشه شو ځکه چې حسن د رسۍ سره خپل زور ازمایل کوه. حسن تر ډېرې پورې خپل زور وازمایه خو د رسۍ په شکولو باندې بریالی نه شو. په دې خاطر یې رسۍ پرېښوده او بیرته ټیټ سر راوګرځېد. شاته شو او د خپل ورونو ترڅنګ ودرېد او په ډېر رحم غوښتونکو سترګو یې هغوی ته وکتل. دا ځل حارث ورمخته شو او په رسۍ خپل زور وازمایه. هغه هم تر ډېرې پورې د رسۍ د شلولو هڅې وکړې خو بریالی نه شو. بیرته راستون شو او د حماد په لور یې په کتلو پیل وکړ. په دې وخت کې د حماد د حالات د کتلو وړ و. د هغه مخ په ښایسته توګه ځلېده. مخ ته راغی رسۍ ته ورنږدې شو خپله د ټاټ چپنه یې وبیستله او په ځمکه یې کېښوده. بیا یې د سر نه خولۍ لرې کړه. د ټاپ پوستینې هم له ځانه لرې کړ او په ځمکه یې کېښود. اوس نو د هغه د ټار په کالیو باندې د هغه زره ځلېده. بیا یې د ناصرالدین په لور وکتل او ورته وویل ای د خدای بنده په دغه رسۍ خو زما دواړو ورونو خپل زور ازمایلی دی. په دې خاطر دا کمزوري شوې ده. زما په لاسو به ډېر ژر وشلېږي. آیا بله نوې رسۍ نه لرې چې زه پرې زور وازمایم او ته هم زما توان او طاقت ووینې؟ ناصرالدین ورته په ډېرې مینه او محبت سره ویل چې دا رسۍ کمزور شوې نه ده همداسې ده. که تا وشلوله نو زما شر به دې پوره کړی وي. حماد ورته یو ځل بیا وویل نو بیا دا رسۍ دوه هومره کړه او بیا یې د صنوبر د ونې د ډډ څخه راتاوه کړه او بیا یې ووینه چې زه یې څه ډول شلوم. د ناصرالدین په حکم د هغه سپاهیان ورمخته شول او رسۍ دوه هومره کړه او بیا یې د صنوبر د ونې د ډډ څخه راتاوه کړه او ویې تړله. حماد ورمخته شو. دوه هومره شوې رسۍ په خپل مټ کې یې راونغاړله او خپل دواړه لاسونه یې د اسمان په لور په دعایه شکل پورته کړل. بیا په دواړو زنګنونو په ځمکه کېناست او په ډېر عاجزۍ سره یې په دعا پیل وکړ. ای زما پالونکیه هر صفت او سمدد هم تا لره دی. ته د سهم یا خطا نه لاریب یې. ستا په حکمت کې د شکایت کولو مجال نشته. ای جلیل ذاته ته هماغه ذات چې د تاج خاوندان په خاورو کښېنوي. ای زما ربه زما دعا واوره او د خپل نوم په برکت دی ما په دغه ازمایښت کې بریالی کړه. ای الله ته زما محکم برج او زما مضبوطه تکیه ګایي. په ما نظر وکړه او له ما سره مرسته ما ته همت را تر څو په دې امتحان کې بریالی را وګرځم. د دې دعا د پای ته رسېدو سره سم حماد نیغ ودرېد. د هغه د مخ شغلې لمحه په لمحه په یوه توپان بدلېدي. داسې معلومېده چې دغه زړور انسان د ځمکې درزونه پرانیزي. هغه دومره قهرېدلی و لکه چې د غرونو د ټوټه ټوټه کېدو او ځمکه د هلاکت په کندو کې د غورځولو لپاره پیدا شوې وي. بیا یې د تیږو په څېر د ځواکمن هوډ سره رسۍ په دواړه لاسو کې ونیوله. د هغه د اوسپنې په څېر مټې ښې راپړسېدلې وي او د سترګو څخه یې د اور د سکروټو په څېر لمبې راختې. بیا یې په خپل ټول توان سره غږ کړ چې الله. د هغه دغه په غرونو باندې لړزه راوړونکي اواز هرې لوري ته خپور شوی و. د دې سره سم یو ځل زور وکړ او د خپل لومړني ټکان سره سم یې دوه هومره شوې رسۍ په منځ کې دوه ټوټې کړه.
ناصرالدین ورمخته شو او هغه کلک په غېږ کې ونیول او ورته وویل په خدای سوګند چې ته هماغه چې ما یې لټکوله هغه بیا یې به ذات د ملت دی او ډېر مهم کار د ترسره کولو په خاطر هم ته انتخاب کړی. لومړی مې اراده کړې وه چې سبا سهار به له دې ځایه کوچ کوم. اوس چې ته راغلې نو ما خپله اراده بدله کړه. زه به همدا نن شپه د هرات په لور روانېږم او د هغه ځایه به له ځانه سره کومکي شیان اخلم او د جهون د دریاب څنډو ته به ځان ورسوم چیرې چې سلطان شهاب الدین خیمه وهلي. ته به هم له ما سره ولاړ شي او په دې جنګ کې به برخه اخلي. دا دوه ګټې لري. لومړی دا چې زه به ستا د جنګ څارنه وکړم او دویم دا چې تا به د سلطان سره معرفي کړم. په دې جنګ کې د برخې د اخیستلو وروسته به ته هندوستان ته ځې. څه موده کېږي چې هم ستا په څیر یو ځوان مو هندوستان ته د کار کولو او هلته د مسلمانانو جاسوسانو د مشر په څیر لېږلی. هغه هم د همدې ځای هندوستان ته روان شوی. هغه هلته یوازې څو میاشتې کار وکړ خو یو ناڅاپه تری تم شو. زه ویرېږم چې هغه نیول شوی نه وي. هلته کار کوونکي مسلمان جاسوسان د هغه په لټه کې دي. هندوستان ته به د تللو سره سم د ایله خان لټه کوي. که چیرې هغه درته په لاس درشي او ژوندی وي نو ته به یې امیر یې او هغه به ستا تر لاس لاندې کار کوي. خو که چیرې هغه شهید کړل شوی وي نو بیا په هندوستان کې کار کوونکي ټولو مسلمان جاسوسان ستا تر لاس لاندې وي او ته به یې امیر یې. ته به هلته د هندوستان د راجاګانو د فوزي ځواک اندازه معلوموي. د هغوی د عسکرو د نقل و حرکت څارنه به کوي او موږ ته به یې په اړه خبر راکوي ځکه سلطان هوډ لري چې ډېر ژر په هندوستان باندې حمله وکړي. هلته به ستا د قومندې لاندې څو تیز تلونکي اسپاره وي چې زما او ستا ترمنځ به د پیغام رسولو کارونه ترسره کوي. هغه لوري ته د تلو نه مخته به د زه د ټولو تفصیلاتو نه خبره کړم او درته به ډاګیزه کړم چې هندوستان ته د ورسېدو وروسته به ته د چا سره ویني. څوک زموږ باوري جاسوسان دي او د هغوی د اوسېدو ځایونه چیرې دي. کله چې ناصرالدین خاموش شو نو هماد ورمخته شو. زما پلار زوړ او مور مې فل شوې ده. زما خور نشته چې د هغوی خدمت وکړي. همدا زه د هغوی څارنه او خدمت کوم. لومړی به زه کور ته ولاړ شم. که چیرې زما پلار او مور ماته د دې کار د کولو اجازه راکړي نو زه به هرومرو ستا په خدمت کې حاضر شم او که نه زما مجبوریت ته به ګورئ. ناصرالدین ورته وویل چې زه لږه شېبه وروسته له دې ځایه د هرات په لور خوځېږم. د هغه ځایه مرستندویه مواد له ځانه سره اخلم او د جهون په لور ورځم. په دې توګه نیشاپور زموږ تر مخه دی. زه به ستا د مور او پلار نه ستا لپاره اجازه واخلم. زه هڅه کوم چې ستا په څېر حارث او حسن هم په خپلو لښکرو کې شامل کړم. کله چې ناصرالدین خاموش شو نو د هغه د وینا سره سم ټول خلک حویلۍ ته ولاړل. لږه شېبه وروسته ناصرالدین حماد، حارث او حسن د خپلې ساتونکي ډلې سره یو ځای واغستل او د هرات په لور روان شو. هو شپه شوې وه. د شپې ناوې څلورو خواوو ته د خپلې سپوږمکۍ وړانګې شیندلې وي. د اسمان په ځینو برخو کې سپینې ورېځې خوځېدې. په کوهستانو کې دننه کږې وږې او نه تم کېدونکې لارې ورانې ویجاړې پرتې وي. سپوږمۍ او د هغې تر څنګ نږدې ستوري دواړه د خپلو هستیو مرکزونو سره نښتې کرار د غر په لور په سفر بوختو. داسې معلومېده چې دوه محبوبان د یو بل نه خوابدي او په جدا لارو روان وي. خلدون او زینب د ماسخوتن د لمانځه څخه فارغه شوي او ناستو. په دې وخت کې خلدون متوجه شو او خپلې ښځې ته یې وویل زینب اورې دا اواز په غور سره واوره. د زینب په مخ ته خوشحالۍ او څپې خورې شوې وي او په خندا یې وویل زه د آسونو د قدمونو اواز اورم. دا اواز لمحه په لمحه زموږ د حویلۍ په لور رانږدې کېږي. زړه مې وایي چې حماد او حارث به حسن له ځانه سره راوستی وي. خلدون ودرېد او ویې ویل هلک صبر وکړه، زه یې ګورم چې څوک دي. که چېرې هغوی زما زامن وي نو زه به مخته ورشم او ښه راغلاست به ورته ووایم. خلدون د خپله ځایه راپورته شو او په ډېره بیړه د کوره ووت. لږه شېبه وروسته یې وکتل چې
درې سپاره د غره د پاسه راخیږي. بیا هغوی د حویلۍ نه بیرون د خلدون تر مخه د خپلو آسونو څخه راښکته او پیدا شول. هغوی حماد، حارث او حسن درې واړه وو. خلدون ور مخته شو او بیا یې درې واړو ته غاړه ورکړه او بیا یې له ځانه سره دننه کور ته بوتلل. خپل آسونه یې همالته د انګړ په منځ کې وتړل او بیا ټول د زینب په لور ورغلل. د زینب مخ د خوشحالیو نه غوړېدلی و، پورته شوه او درې واړه یې د مورنۍ محبت په غېږ کې ونیول او بیا یې د خپل ځان سره کېنول. خلدون د خپل ځایه راپورته شو او ویل تاسو درې واړه د خپل مور تر څنګ کېنئ او خبرې کوئ. زه به مو آسونه په اخور وتړم او بیرته به راشم. حماد سم د لاسه راپورته شو او خپل پلار یې له لاسه ونیوه او په خپل ځای کېنوه او ورته یې وویل ته دلته کېنه، زه له تاسو څخه د رخصت د اخیستو په خاطر راغلی یم. زینب تر په حیرانتیا سره وپوښتل د رخصت اجازه؟ خلدون ترې هم وپوښتل تاسو خو حسن له ځانه سره راوست، اوس تاسو چیرې تلل غواړئ؟ حماد لومړی په ډېر غبر او دقت سره د حارث او حسن په لور وکتل او بیا یې وویل ناصرالدین غواړي ما د سلطان شهاب الدین په لښکرو کې شامل کړي او هندوستان ته مې واستوي. شهاب الدین ډېر ژر په هندوستان حمله کوي او زما کار به دا وي چې زه به هغه ته د هغه ځای د راجاګانو د عسکري ځواک او د هغوی د عسکرو د نقل و حرکت په اړه معلومات رالیږم. هغوی غواړي حارث او حسن هم په خپلو لښکرو کې شامل کړي. زوړ خلدون په خبرو کې ور پرېوت او ترې ویې پوښتل آیا د کوم کار لپاره چې هندوستان ته استول کېږي په هغې کې د اسلام خپراوی او رواجول هم شامل دي؟ حماد ورته په خوشحالۍ سره وویل ای زما پلار جانه، شهاب الدین خو د اسلام د خپرولو لپاره په هندوستان حمله کوي. خلدون ورته د خپلې پرېکړې د اعلانولو په وخت کې وویل که چیرې همداسې وي نو بیا واورئ چې تا و حارث په لښکر کې د شمول په خاطر ولاړ شي، خو حسن به زموږ سره دلته اوسي. ستا په نشتوالي کې به د خپلې مور خدمت کوي او زما سره به په ځمکو او کرکیله کې هم مرسته کوي. حماد د زینب په لور وکتل او ترې وپوښتل مور جانې ته په دې اړه څه وایې؟ زینب د حماد په سر لاس راکش کړو او ورته یې وویل زه مو هم د پلار پرېکړه تاییدوم. حماد د خپل پلار خلدون په لور وکتل او بیا یې وویل یا مهربانه پلاره څه نصیحت راته وکړه. خلدون د څو لمحو لپاره خاموش شو. په ناست ځای کې هم هرې لوري ته چوپه چوپتیا وه. بیا خلدون کرار خپل ټیټ سر راپورته کړ او په ډېره فقیرانه توګه یې د حماد په لور وکتل او ورته یې وویل ای زوی جانه، کله چې د اسلام د دښمنانو په مقابل کې د جنگ موقع او فرصت درته ترلاسه شي نو په خپل ټول توان او ځواک سره د هغوی په خلاف وجنګېږه. د دښمن په مقابل کې د وهې لمحې لپاره هم د پټ سترګې او یا کمزورتیا څرګندونه ونه کړي. که چیرې د لښکرو د کومې برخې قومنداني درته وسپارل شي نو د خپلو ملګرو لپاره د دوستۍ د سهار په څېر رڼا او د هغې ونې په څېر خوشګواره اوسه چې د ویالې په غاړه ولاړه وي او پاڼې هېڅکله هم نه مړاوې کېږي. هو بلې درنو اوریدونکو، زوړ خلدون یو څو لمحې تم شو او بیا یې وویل زویه شپې د خوب په واسطه نه رالنډېږي او نه ورځ یوازې د غلطو کارونو په کولو سره سرته رسېږي. په جنګ کې د لا یموت فیها ولا یحیا په څېر او د خپلو ګرمو نارو په زور او ځواک سره د کفارو په خلاف جهاد وکړه. ای زما زویه په یاد ساته چیرې چې د نمرود د اور کړی شتون ولري هلته زموږ الله تعالی د خلیل ګلګزار هم جوړ کړی وي. که چیرې ته د اسلام په ترویج او خپراوي کې د کفارو په خلاف د اور د سکروټو او د آسماني تندر په څېر ور وغورځېږي نو زما د په هغه کور چې خلک په چار چاپیر کې طوافونه کوي زما رب به ستا په پښو او قدمونو کې کهکشان په گرد او غبار بدل کړي. د څو لمحو د خاموشۍ وروسته خلدون یو ځل بیا وویل یا بونی ای زما زویه، ډاډه زړه د جسم قوت او روح وي، خو حسد او کینه انساني هډوکي وراسته کوي.
خپل ضمیر او احساس بیدار ساته او خپل دنده دی په پوره دقت سره سرته رسوه. ته د دې کور چراغ او رڼا یې. زه او زینب به د ورځې په رڼا کې او د وروستۍ شپې په ستورو کې ستاسو د دواړو ورونو د بري لپاره دعاګانې کوو. آیا تاسو دواړه ورونه به ځان ته د خوارزم د ځمکې په لور روانېږئ؟ همت خپل ټیټ سر راپورته کړ او خپل پلار ته وویل د هرات والی ناصرالدین د سلطان د مرستې لپاره د دې ځایه د لښکر سره روان دی. موږ دواړه ورونه به د همغه سره ځو. هغه د خپل لښکر سره یو ځای د غره په لاندې برخه کې ولاړ دی او په ډېرې بې صبرۍ سره زموږ انتظار کاږي. هغه موږ ته ویلي و چې د خپل مور او پلار اجازه واخلئ او زر بیرته راستانه شي. که چیرې هغوی تاسو ته په جنگ کې د ګډون د کولو اجازه در نه کړه نو زه به پخپله هغوی ته ورځم او ستاسو لپاره به ترې اجازه اخلم. خلدون په حیرانتیا سره وویل نو بیا ژر ورشي او د هغه په لښکرو کې ورګډ شي. ستاسو د ځنډېدو څخه هغه ته داسې څرګنده نه شي چې ووایي چې وره خپل زوی د اسلام د خدمت د نیکبختیو څخه بې برخې کول غواړي. د همت د جواب د ورکولو څخه مخ ته زینب راپورته شوه او همت ته وویل لږ تم شه زویه، زه هم دا اوس بیرته راځم. هغې خپل امسا راواخیسته او د یوې کوټې په لور روانه شوه. همت د حارث په لور وکتل او ورته وویل ولاړ شه زما او خپل اس دې راوکاږه، زه هم دا اوس درځم. خلدون، حارث او حسن درې واړه بیرون ووتل. همت د هغه کوټې ته راغی چې د خوب لپاره یې استعمالوله. لومړی د دیوال څخه خپل درون ګزر راواغیست او په ځمکه یې کېښود. بیا یې د اوسپنې څخه جوړه سوې پنجه راواغیسته. د دې اوسپنیزې پنجې ګوتې ډېرې کلکې، مضبوطې او د شاهین د پنجو په څېر جوړل کړل شوې وې. بیا یې د دیوال څخه د مضبوطو رسیو یوه کړۍ هم راواغیسته. دا ټول شیان یې راواغیستل او بیرون په حویلۍ کې د خپل اس د ځین سره وتړل. لږه شېبه وروسته زینب هم خپل امسا په ځمکه ووهله او د کوټې څخه راووتله. د هغه په لاسو کې یوه ټوکرۍ وه چې د همت او حارث لپاره پکې غذا ایښودل شوې وه. هغې هغه ټوکرۍ د همت د اس د ځین سره وتړله. بیا یې خپله کړو په ملا سمه کړه او د همت په لور د کتلو وروسته یې وویل زویه، که په جنګ کې دواړه یو ځای وای نو د حارث خیال به ساتي. د خدای نه وروسته یې هم ته محافظ او څارونکی او زما زامنو غوږ شئ چې د خپل پلار نصیحت مو د زړه په دیوال ولیکئ او عمل پې وکړئ. زینب د لږ څه وخت لپاره خاموشه شوه. بیا د بندیخانې د بندي په څیر د سندریز اواز په ویلو په غمناکه توګه ویل ای زما زامنو، تاسو زما د کور روښانه چراغ یاست. هسې خو به زه په ډېرې ناکرارۍ سره ستاسو د بیرته راستنېدو انتظار کوم، خو له دې سره سره به بیا هم زه له تاسو دا هیله لرم چې د اسلام د دښمنانو سره د جنگ کولو په وخت کې به هغوی ته شا نه ورګرځوئ. زما بچانو، په جنگ کې په دښمن باندې داسې ګزار کوئ، داسې ګزار لکه د ګردونو لاندې ځمکه چې د چا څخه پوښتنه کوي. تاسو دواړه د خپلې صوبې په نارو باندې د دښمن په 5 واړو حواسو باندې د غم ورېځې راماتې کړئ. که چیرې تاسو په خپل مقصد کې مخلص وایست نو فطرت به پر تاسو باندې ټولو رازونو علم نشرح کړي او تاسو به روان شئ. د تاسو دواړو ته د الله پاماني وایم. همت او حارث دواړه په خپلو اسونو باندې کېناستل او د لاندې ولاړ ناصرالدین لښکرو ته ځان وراسوه. خلدون، زینب او حسن درانه درانه او خراب طبیعت سره بیرته د حویلۍ په لور ستانه شول. اوهو بلې درنو اوریدونکو، سلطان شهاب الدین د جهون د دریاب په غاړه خپله خیمه وهلې وه او نږدې 15 میله واټن کې ورته د جهون هغه غاړه او د آرا د بحریې په غاړو د خوارزم شاه توپاني لښکرې پرتې وي. دوی د جنگ د پیلولو انتظار کاوه، خو دواړو حکمرانانو به په یو بل د جنگ د پیلامې څخه ډډه کوله. اما اوس د شهاب الدین لپاره دا جنگ ضروري ګرځېدلی و، ځکه چې خوارزم شاه جنرال قطب الدین ایبک نیولی او هغه د اوسپنې په پنجره کې بندي کړی و. قطب الدین ایبک داسې یو جنرال چې شهاب الدین ته ډېر ګران او د هغه د زوی حیثیت درلود. دا باید یاد وي چې
سلطان شهاب الدین کوم زوی نه درلود، یوازې یوه لور یې وه چې هغه ته یې هم په خپل ژوند کې قبر تیار کړی و. خو د قدرت کارونه داسې و چې سلطان د شهادت وروسته په خپله په هماغې قبر کې ښخ کړل شو. دا زوی د نه درلودو له مخې سلطان شهاب الدین قطب الدین خپل زوی ګرځولی و. د شهاب الدین خیمه د لښکر په منځ کې پرته وه. دا د څرمنې څخه جوړه شوې ډېره ښایسته او پراخه خیمه وه. د دې په منځ کې د پردې په واسطه دوه کوچنۍ کوټې جدا کېدي. د خیمې په دروازې د اتلس پردې راځوړل شوې وي او د څرمنې داخلي رنګ یې په ورېښمینې ټوټې باندې پوښلی و. د کوټې فرش د غبرګ ټاټ نه جوړ شوی و او په همدې ټاټ د سلطان بستره غوړېدلې وه. یوه ورځ په داسې حال کې چې د یخنۍ لمر نور د غر په لمنو کې ډوبېده، د هرات حکمران ناصرالدین د همت سره یو ځای د شهاب الدین د خیمې تر مخه د خپلو آسونو څخه راښکته شول. ناصرالدین همت ته هملته د تم کېدو اشاره وکړه او په خپله نیغ د سلطان شهاب الدین خیمې ته ورغی. د ناصرالدین د کتلو سره سم د خیمې ساتونکو خپل سرونه ټیټ کړل او یوې لوري ته شول. ناصرالدین خیمې ته ورننوت. سلطان د سختو یخو بادونو څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر په خپله بستره ناست و. د ناصرالدین د کتلو سره سم راپورته شو، مړستنې یوې لوري ته کړه او مخ ته ورغی او د ناصرالدین سره یې کلک روغبړ وکړ. ته په ډېر ښه وخت کې راغلی. ما نن شپه او یا سبا سهار د قطب الدین د راخلاصولو لپاره جنګ پیلاوه. بیا شهاب الدین خپل قرین لاسه ونیوه او په خپله بستره یې کېناوه. سم د لاسه یې ترې وپوښتل چې د هرات دې څومره ځواک له ځانه سره راوړی دی؟ ناصرالدین په خپلو پښو باندې د بړستنې د راچولو وروسته وویل ما له ځانه سره 50,000 کسیز فوز راوستی دی چې همدا اوس دی ستا د مقدمة الجيش پاړخ کې پړاو کړی دی. سلطان ترې یو ځل بیا وپوښتل چې آیا د هندوستان څخه دی د الک خان په اړه کوم خبر ترلاسه کړی دی؟ ناصرالدین څه لږ اندېښمن شو او په داسې حال کې چې څه ټیټ کړی و. زه د الک خان په اړه ډېر اندېښمن یم. د هغه ورکېدل ما ته ډېر ستونزمن ګرځېدلی دي او زه یې په عذاب کړی یم. شهاب الدین په داسې حال کې چې خلا ته یې کتل او په اندېښمنه توګه یې وویل د الک خان په څېر مېړنی ځوان د ښه بختور میندو په کورونو کې پیدا کېږي. که چیرې هغه ته زیان ورسېږي نو دا به زموږ لپاره ډېر دروند تمام شي. د الک خان په څېر ځوان باید د یوه لښکر قومندان او د سالار په څېر کار وکړي. هغه ډېر مېړنی او زړور انسان و. ناصرالدین خبره ورپرې کړه او ورته وویل ما د دې زیان تلفي کړې ده. ناصرالدین ترې په حیرانوونکې توګه وپوښتل چې د داسې زیان تلفي په څه ډول او څنګه وکړل شي؟ دا ځل ناصرالدین خپل سر راپورته کړ او سینه یې تانده کړه او ویل ما داسې یو ځوان پیدا کړی چې د الک خان څخه هم زړور، ځواکمن او مېړنی دی. د ستورو مزل د خپرونې درنو اوریدونکو، دا وه د نیشاپور د شاهین د داستان درېیمه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کېږو دا به په راتلونکې 4مه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.